د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د لوی اختر دوهمه ورځ ده. ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته او پښتنو ته سلامونه هوارکلې او ټولو ته د لوی اختر مبارکي ورکوم. لکه څنګه د پرونۍ خبرې مطابق چې پرون مې تاسو ته ویلي وو چې کله کله به په ژوندۍ بڼه راځو او د خپل سټوډیو د لارې به د افغانستان او د پښتنو په دې وروستني حالاتو باندې خبرې کوو. نن ما یو موضوع ټاکله چې ولې لر او بر پښتانه یو بل ته کنځل کوي او نفرتونه خپروي. نو دې مسلې باره کې به زه اول یو څو خبرې وکړم. بیا ما سره په سټوډیو کې نجیب راسا صاحب هم دی، بیا هغه هم خبرې کوي. د ملګرو اول خو زه لر او بر پښتنو خاص کر هغه نوي او نوکي ځوانانو ته دا خبره کوم چې تاسې پښتو ژبې د بل خدمت نه دی کړی او نه ورته کوم لیکل کوئ، نه مو کله داسې غونډې جوړې کړې چې راځئ په لر او بر پښتنو په خاوره باندې پښتو باید د ضرورت ژبه وکړو او د دفتر ژبه وکړو. د دې دپاره تاسې کار نه دی کړی. نو بس صرف یو کار چې تاسو کوئ هغه دا کوئ چې راځئ او دغه کار تاسو ډېر اسان ښکاره کېږي. لر بر پښتانه یو بل ته کنځلې کوي او صرف نفرتونه خپروي، ځکه دا په دې کارونو کې اسان کار تاسو همدغه کار ښکاره کېږي. تر څو پورې چې د دې دپاره د پښتو ژبې دپاره غږ پورته کوي، د پښتنو د یووالي دپاره غږ پورته کوي، تاسو دا کار نه کوئ، بس نفرتونه او کنځلې کوئ. د دې کنځل په بدل کې به په هغه دنیا کې چې کله تاسو بېرته نه شئ بیا به دې بدل کې ستاسې خپل ایمان ورکوئ. نو د دې دپاره نجیبه ستا دا مایک له ستا دپاره بندوم ښه. نو د دې په خاطر باندې چې هغه دنیا کې به تاسو ته کوم مشکلات پیدا نشي او دلته چې تاسو دا کومې کنځلې کوئ نو دې مقابل کې به هلته خو به تاسو سره بل څه نه وي، بیا به صرف د خپل ایمان ورکوئ. نو دې په ځای باندې تاسو کنځلې وکئ، خپلې ژبې ته خدمت وکئ، راپاڅېږئ، د پښتو ژبې دپاره کار وکئ، مختلفې ټولنې جوړې کړئ. دغه ټولنو د لارې په لر او بر پښتنه خاوره باندې د پښتو ژبه د دفتر او د رسمیتو لپاره کار وکړي، نه دا چې کنځلې وکړي. خو اسان کار تاسو همدا ښکاره کېږي چې کنځلې کوئ. خاص کر زموږ د کوڅې پښتونخوا پښتنو ته زه یوه خبره کوم، دا چې پاکستان یعنې د پنجاب حکومت پښتانه د پښتونخوا صرف 15% ښکاره کوي، دا چې هغه پښتانه ته 15% دي. نو دغه 15% کې بیا داسې مسله راشي چې کله دا په افغانستان کې مداخله کوي، هلته لاسوهنې کوي، نو بیا د افغانستان پښتانه چې کله په پاکستان باندې اعتراض کوي یا د پنجاب په حکومت باندې یا د پاکستان په حکومت باندې کومه نیوکې کوي، نو بیا د کوڅې پښتونخوا پښتانه ورونه هغې ته کنځلې کوي. ورونه مسله داسې ده چې د پاکستان پالیسي پنجابیان جوړوي، تی نه جوړې او نه د برې پښتونخوا پښتانه چې کله نیوکې کوي نو هغه راسن د پنجاب یا د پاکستان په حکومت باندې نیوکې کوي، نه د پښتونخوا په پښتنو باندې. خو زمونږ د پښتونخوا د افغانستان ورونه یو کار هغه غلط کوي، ځکه چې د کوڅې پښتونخوا پښتنو ته پاکستانیان وایي. نو که موږ چې داسې وکړو چې د کوڅې پښتونخوا پښتنو ته صرف پښتانه ووایو او د پښتونخوا پښتانه ورته ووایو، نه دا چې موږ ورته پاکستانیان وایو. ځکه که بیا کله موږ په پاکستان باندې نیوکې کوو هغه داسې فکر کوي چې په دې کې خو موږ هم راځو، نو هغه بې خفه کېږي. نو اول خو باید موږ دپاره داسې یوه میډیا په کار وه، دا اوس په دې دومره کلونو کې چې کله د پاکستان جوړ شوی د 4 کالو نه زیات کېږي، داسې میډیا موږ پیدا نه کړه چې هغه هلته د برو پښتنو ته او کوزو پښتنو ته داسې وروښیي چې تاسې د پښتونستان یا د پښتونخوا پښتانه یاستئ او دا ستاسې اصلي خاوره ده، دا تاسې له پنجاب په توفه یا ډالۍ کې نه ده درکړې، بلکې په دې باندې تاسو د زرونو کلونو راهیسې په دې باندې ژوند کوئ. دا ستاسې خپله خاوره ده او دا ستاسې د نیکونو نه تاسو ته پاتې ده، نه تاسو د انګریز دا په توفه کې ډالۍ کې درکړې ده او نه درته پنجابیانو درکړې ده. په خپله خاوره پراته یاستئ، خو واک هم د پنجاب په لاس کې دی. د دغه واک د خلاصون لپاره باید په ګډه باندې باید غږ وکړو او دغه پنجاب د اثر رسوخ نه باید ټول پښتانه ځان آزاد کړي. اثر رسوخ په پاکستان کې وو، اوس یې اثر رسوخ د ځینو ګوندونو له لارې په افغانستان ته هم را رسېدلی دی او لاسوهنې پکې کوي. نو دغه چې کله تاسې دغه د پاکستان جنډه یادوئ، نو دغه جنډه چې دا د پښتنو د محکومیت لپاره ده، نه دا چې دغه جنډه خو موږ په دې پوهېږو چې هلته ستا په اسمبلي کې ستا د سیریونو په مقابل کې د پنجاب 4
نه زیات سیټونه د هغوی دي د څلورو برخو نه د هغوی سیټونه زیات دي ته خو چې ته په هغه څلورمه برخه کې نه راځې نو پالیسي سازي دې ټوله د پنجاب نه کېږي او هغې کې به چې کوم هغه هلته خوار حکومت چې هم جوړوي نو هغه اسټبلشمنټ جوړوي نه د پنجاب آرمي جوړوي په هغې کې هم ډیره غټه برخه خپله د پنجابیانو د پښتانه پکې واک نه لري هلته یو غیرتي قام چې و هغه سره په هغه وخت کې بنګالیان وو چې هغه د پنجاب د بالادستي نه او د هغې د استحصال نه خپله خپلواکي ترلاسه کړه هغې ولې خپلواکي ترلاسه کوله ځکه چې د هغوی نفوس هم د هغه وخت کې چې کله ټول یو پاکستان و د هغوی نفوس پې زیات و خو هغوی د دې په خاطر باندې چې د پنجاب هغوی پوهېدل چې د هغوی په کلتور د هغوی په کلچر د هغوی په ژبه باندې دوی واکمنان او نه غوښتل چې هغه الته خپل پرمختګ په لار باندې خپل ژبه واچي خپل کلتور واچي خپل اقتصادي حالات خکې نو هغه د دې په خاطر باندې ازادي واغستله ګوره یو لوی قوم تعداد د هغوی زیات مګر ازادي د چا نه سره خپلواکي د پنجاب نه غوښتل ځکه چې د خپلواک د پنجاب فوج الته واکمنو که زموږ د سوي ګوره په بری صغیر باندې ډیر لږ انګریزان راغلي خو انګریزانو ځان سره ډیر مسلمانان ځان سره یو ځای کړل او په هغه خپل په هغه کومه آرمي چې و دغه وخت د انګریزانو هغه کوم فوج چې و په هغې کې مسلمانان مو هندوان مو نو همدغه د هندوانو د لارې او د مسلمانانو د لارې به دغه قومونه هلته محکوم کول نو همداسې اوس لکه پنجاب چې دی د هغې په آرمي کې پنجابیان هم دي پښتانه هم دي پکې بلوچ هم دي سندیان هم دي همدغه پښتانه چې هلته هغوی سره یو ځای شي نو هغوی د لارې دوی به د پښتانه سندیان بلوچان کشمیرین بلدستانین او دوی خپل غلامان ساتي په خپل نو دغه خلک په هغې کې سره شي ځکه هغه خلک چې هلته په فوج کې شامل دي یا اف سي کې شامل دي د ډېرو لږو پیسو په بدل کې خپل پښتانه ورونه د پنجاب په غلامۍ کې ورکوي ځکه د هغې جب ته لږه ګټه راځي هغې ورسره لږ اقتصاد ښه کېږي بس هغه دې د خوشحالۍ خپل هغه چوکۍ د خوشحالۍ یا کرسۍ د خوشحالۍ خو ټول پښتانه غلامان کړي دي پښتانه د پښتنو په خاوره د جګړې اور بل کړی دی نو که چېرته غواړو موږ لر او بر پښتانه چې یو آزاد خپلواک هیواد ولرو نو پکار دی موږ ته چې یو لوی افغانستان جوړ کړو او دا نفرتونه لرې کړو کله کله د کوزي پښتونخوا پښتانه د بری پښتونخوا پښتنو ته کله کله داسې د پیغور په شکل وایي چې تاسو وستن نشئ جوړولی ورو هلته چې ستن که پات نه ده جوړه کړې لاندې نه ده جوړه کړې هلته اټوم بم جوړ شوی دی پنجابیانو جوړ کړی دی خو مرسته ورسره انګریزانو امریکایانو او چینایانو ورسره کړې ده هغه هم نه تا سره واک شته نه ته اختیار لري ته د خپل خاورې اختیار هم نه لري ځکه د شله چې هلته لکه اوس د اټوم بم اختیار دی یا د فوج کوم هغه اختیارات چې استعمالیږي هغه د پنجابیان دی استعمالوي ګوره تی په فاټا کې څومره پښتانه همدغه دا چې کومه اسلحه دوی اخیستلې وه او کوم جهازونه د امریکا نه اخیستلي لکه F-16 او نورې دا تیارې چې وې خو همدغه تیارې پاڅېدلې د پښتنو خاورې او سیمه یې بمبار کړه ټول پکې پښتانه ووژل پښتانه پکې بېکوره کړل د هغې اقتصاد ته ضربه ورکړه همداسې همدغه فوج چې دی دا څومره قوي کېږي دا بېرته پاڅېږي چې کله هلته بلوچان خپله خپلواکۍ دپاره غږ پورته کوي همدا فوج هغوی هلته بمباري کوي دا فوج دوی دې دپاره ساتلی دی چې نور قومونه پې خپل غلام کړي خاص کر لکه دغه واړه قومونه چې دي لکه سندیان بلوچان او پښتانه نو دغه د غلامۍ دپاره دغه فوج دوی ساتلی دی چې پنجاب پې خپل مفادات یا ګټې مخکې ویسي نو اوس وګوره لکه د ګوادر ګوره ګوادر د بلوچستان په خاوره کې یو بندرګاه ده دغه بندرګاه چې ده لکه پنجابیانو ځکه دا د واک د هغې سره د هغې په چینایانو باندې تقریبا خرڅه کړې ده او دغه سیپیک دا کوم پروجیکټ چې دی دا مخکې ته وړي خو دا لکه دیو چې کوم ګوادر په چینایانو باندې خرڅ کړو دلته به اوس ډېر پنجابیان د کار دپاره راځي د بلوچانو تعداد کم دی نو دې په خاطر باندې کله بیا هلته دا دیو کړي کوي پنجابیان به ځي نو هلته به بیا اوسېږي نو خپل هغه کوم دغه چې دي بلوچان هلته په اکثریت کې دا بیا په اقلیت باندې بدلېږي بیا به هغه خپل د خاورې واک هم نه لري لکه څنګه چې په کراچۍ کې مخکې لکه دغه خاوره ټوله د سیندیانو وه خو دوی ډېر مهاجر رال د هند نه د هغې نه ډېر مهاجر رال په کراچۍ کې میش شول په حیدرآباد کې میش شول نو هغه سیندیانو هلته چې کوم اکثریت و هغه هلته په اقلیت باندې بدل شو هلته ټول دغه چې دی واک او تعداد د هغه ځای د مهاجرو زیات شو نو بیا دې په خاطر باندې دغه اسټبلشمنټ د پنجاب چې دی د هغې دپاره یوه بله لاره پیدا کړه کله چې دوی د فاټا او دغه منطقې بمباري کړې ټول دغه ځای نه چې کوم پښتانه و هغه لاړ په کراچۍ کې میشت شو ځکه په هغه وخت کې
دوی ته دا خطر و چې د سینه چې دغه د هند دغه چې دی د ماجر دا ځان ته خپلواکي وانه خلی ځکه هغه د خپل خپلواکي لپاره دغه غږ پورته کړو نو هغه د پښتانه زیات کړ وس هغه دغه چې دی لکه دغه ځای ماجر چې دی هغه سره لکه د پښتنو تعداد هم زیات شوی دی نو دې خاطر باندې هغه ته د غزادۍ چې کوم دغه غږ پورته کول هغه ته اوس مشکل شو ځکه چې مختلف قسم قومونه تباه شول سیندین دي اوس پښتانه دي پنجابین دي هغه ماجر دي اوس دلته یو اکثریت نشته دی نو دغه اسټابلیشمنت چې دی دا د دې شاته د پنجاب قوي مازغه دي شیطانی مازغه دي هغه یې کارولای شي ګوره بل څه د خبره کوم چې کلم د افغانستان پښتانه په پنجاب یا په پاکستان باندې نیوکه کوي نو د خپل د پښتونخوا پښتون را پاتېږي هغه ورته کنځري کوي هیڅ کله پنجابي را باندې سي د پښتون د کنځري ونه کړي خو صرف هم دغه پښتون دی چې دای برین واش کړی دی خپل پښتون ته کنځري کوي زه د دوی نه یو سوال دا لرم چې ته دا څلور اویا کال تقریبا یا 15 کال وشو پاکستان جوړ شو ته دینه مخکې څوک وي خو مخکې دغه ته په خپل خاور مخکې پروت وي ساده خاورې نوم دغه پښتونخوا نوم په وخت پاکستان نو ته خپل خاورې ته خپل خاورې ته دغه شدا ته خپل خاورې ته چې دا یو ټلیفون راځي دا مونږ فضابي ته خپل خاورې ته وفادار اوسېږه پښتونخوا خاورې ته وفادار اوسېږه خپل ژبې ته وفادار اوسېږه خپل د پښتونخوا د پښتونستان جنډې ته وفادار اوسېږه که به د افغانستان پښتون چیرې په وخت کې د پښتونستان د بیرغ بې عزتي وکړه یا د پښتونستان د خاورې بې عزتي وکړه په وخت کې به لکه د افغانستان پښتانه ما پښتون رانیسي او خپل د پښتونخوا د پښتون بم په ماغي باندې نیوکه کوي چې دا چې د ملامت ده خو چې د سی اوس لکه څومره ګوتی پنجاب ولې په افغانستان کې ګوتی وای دی په خاطر باندې وای چې هغه یو قوي افغانستان نه غواړي چې افغانستان قوي شي هلته اقتصاد ښه شي هغه په دې باندې پیږي چې به سره پښتانه یو ځای کېږي ځکه چې کوم ځای کې د ژوند سہولتونه خي خلک ماغه طرف ته به منډه کوي اوس وګوره په افغانستان کې دیو د 40 کالو رئیس د جګړه روانه ده په دې کې د افغانستان اقتصاد ضربه وخوړه الته د ژوند سہولتونه کم شول نو الته ځنی پښتانه راځي په غواړي چې پښتونخوا کې اوسېږي ځکه پښتونخوا کې د ژوند سہولتونه په نسبت د افغانستان اوس په دې وختونو کې خدي ځکه د 40 کالو جګړو افغانستان ډیر روسه پاتې کو دا په دې روسانو شلو کالو کې لګي څه پرمختګ شوی دی اوس بیت نو یو ځکه چې جګړه روانه الته هیڅ کله هغه مخ هغه هیواد پرمختګ نشي کولای نو د هیواد د پرمختګ لپاره د هیواد د ترقۍ لپاره باید پښتانه په افغانستان کې خپل منځ کې سره کې سوله وکړي به نور افغانانو سره سوله وکړي او امن راولي او به وروسته دغه نور طبعا د ډېر زمونږ راځي ورونو نو زبا وار یا نوبت راساس ته ورکم زه خپل مایک بندوم دا غي مایک وازم تاسو دغه نه خبر وارز به خلک ته جواب مننه زماني صاحب ډېر زیاته مننه دوستانو اول خو ټولو دوستانو ته د لوی اختر مبارک وي الله دې وکړي چې عبادتونه او عبادتونه دې ټول قبول کړي نو دوستانو زماني صاحب ډېرې زیاتې خبرې وکړلې زه نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم خبرې کول اساس یې आवाज دی راځي خبرې کوو خاطر اساس یې ستاواز غږ دی نه راځي مرګورو ته غږ دی نشته ستاغه نشته ستاغه ماده ته ستاغه آزاد هم دی خو بهم دی غږ نه راځي ها ورونو ما مفصل خبرې وکړې هغه څه باره کې مې کولې اخو در اساس یې غږ درازي زده پیغام چې ولې څه مسله دغه په مایک دا یا په دغه کې د خو زه کړت بیا غي ته چانس ورکوم چې هغه دغه کې اساس یې ساوس आवाज غږ ته کوشش وکړ چې ساغه راځي کنه خبرې وکړه کنه ولې غږ نشته اساس یې ساغه نشته د پیغام ولې ساغه نشته ته مایک کې صحیح کنه مایک د تازه ادم د ساغه نزي مرګرو ته غږ دې نه راځي نه غږ دې نشته وسم ها غږ نه راځي نه چې په دې خاطر ستا غږ بندوم ها امرګرو در اساس غږ نه راځي ان شاء الله تعالی هغه به بل خبرونه کې موږ سره راځي موږ نور خبرونه هم کوو موږ به دا کوشش کوو چې لرابر پښتانه د خپل تاریخ څخه خبر کو ځنې د لکه دغه نوي ځوانان خاص کر موږ زه د سړي نه غواړم چې یا
په لغات پرواني چې وته وایي چې د لغاتونو استعمال کوم چې هغه زمونږ ځوان نسل په پینې شي. موږ کوشش دا کوو چې ډیره په اسانه ژبه کې خاص کر هغه پښتانه چې په پښتونخوا کې راوړل کیږي هغه په پښتو ژبه باندې زده کړم نه کوي. نو موږ باید کوشش وکړو چې اسانه پښتو وي او په اسانه ژبه کې هغه ته د خپل پیغام ورسو. مثلا دغه دا ځکه چې یو خو الته د پنجاب میډیا د پنجاب نصاب زامه شدا وایم د پښتانه برین واش کړی دي دا غي مانزي وینځري دي هغه نه پښتونولي هغه احساس ارڅ غستري هغه نه کلر پاکستاني جوړ کړی دي. کش کې پښتانه الته دا احساس پیدا کی چې اول موږ پښتانه مسلمانان یو پښتانه یو او د پښتنه په خاور باندې اوسېږو. موږ باید ول یو پښتون ورور ته د پنجابي په خاطر باندې کنځري وکړو ول یو خپل پښتون ورور وکنځو. نو د دې لپاره نور مشران باید د لپاره کار وکړي. هغه نسل چې دته راډیويږي او په ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې یو بل ته کنځري کوي هغه باید د پښتو ژبې لپاره کار وکړي چې موږ ته خپل ژبه باندې زده کړه راکړي. هغه په پښتونخوا کې دی او په افغانستان کې دی دا چې بس راشي آسان کار دی د خپل شهرت په خاطر باندې بس معیشت کینه په کنځلو شروع. نو دې کې خو خاصه هغه کورنۍ تربیه خلکو ته معلومیږي چې په یو څنګه کور کې راوړل شوی تا د تربیه درکړې ده تا تعلیم هم کړی دی خو تاسو سره تربیه به نشته دی. ځکه دې په خاطر د دې د پاره تاسو باید دا کارونه کوي د کنځلو نه باید پرهیز وکړي راشي خيخي خبرونه وکړي خپل نوی نسل ته داسې یو شی ورکړي چې هغه په پښتونولي احساس په پښتونولي احساس او په پښتونولي جذبه باندې رالوي شي. نه دا چې ترازی او بس هغه ته د کنځلو چری ځکه ځکه د جبې د حساب خدمت نشته همدا دي چې خپل سر د کنځلي خبره نو کنځلي خبرول خو دا کار خو به د جبې تمکو به بخیر اعظم کرازي د جبې لپاره یو کار وکړه د جبې د پرمختګ لپاره یو کار وکړه د پښتنو د یووالي لپاره کار وکړه په پښتنو کې نفرت خبرولو لپاره کار مکوه. نو زه د په بیر اساس ته وخت ورکوم ځکه ما سره ناسه کدا پر داغه ما کارونه کو نه به تاسو نه خو د پاماني اخلم هغه ورونه چې راغلي دي موږ ته سلامونه کړی دي خاص کر رولا قایزاده چې هغه خپل ډیر نظر د خپل نظر لیکل دي او هغه ټول د سلامونه نور کمرګری چې دي او په ژوندۍ بڼه موږ ته ډیر زیات کمنټ او خسر ګندونه کړي ته ټول څه خیونه لري مننه زرا اساس ته په به مایک وازم کا خبري وکي اساس یې زما واز غاوري خو خبري وکړي نجيب اساس یې غږ ناراضي مطلق د غږ ناراضي بس مرګرو در اساس غږ نشته او ځنه پیغام چې ولې داغه مایک کې څه خرابې راغلي کې څه چلله خو کار نه کوي ان شاء الله تعالی خو بس ما وغه مشه سو خبر سره په بل پروګرام کې برخه واخلي زنور ځنه تاریخ پوها ملګری براغواړم ان شاء الله تعالی چې د افغانستان په تاریخ د پښتنو په تاریخ د پښتون په نوم باندې چې دا پښتون نوم د څوخ نشرو شوی د ټول باندې باغې خبرې کوي تر بل پروګرام پورې په الله جل جلاله سپارم خوشاله رامه او سوکاله ژوند لري د الله په امان.